ورونه دوستانو هیله ده چې جوړه ورغو اوسئ او د صحت جامع بودن وي. نن غواړم تاسو ته یو داسې لارښوونه در وښیم چې څنګه وکولی شئ تصویري سندرې بې تصویره سندرو ته وغوړوو، یعنې میوزیک ته یې وغوړوو. نو هیله ده چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کېکاږئ. نو په ویډیو باندې به شروع وکړو. د هر څه نه مخکې تاسو نه غواړم چې زما چینل سبسکرایب کړئ. نو اوس به په ویډیو باندې شروع وکړو. د هر څه نه مخکې زه غواړم تاسو ته هغه در وښیم. زه غواړم تاسو ته دا در وښیم چې څنګه کولی شو چې زه دغه غواړم چې بې تصویره کړم او میوزیک ته یې وغوړوم. نو دا زه څنګه کولی شم چې وغوړوم، نو تاسو ته به در وښیم. نو د هر څه نه مخکې موږ غواړو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، دا ویډیو ټو میوزیک، یعنې ویډیو میوزیک ته وغوړوو. نو دې اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې کېږدم. نو تاسو کولی شئ د پلی سټور څخه یې راډاونلوډ کړئ. نو زه به دې ته ورننوځم دې اپلیکیشن ته. نو کله چې موږ ورننوتلو نو دلته تاسو ته ښایي چې دا تاسو په ګالرۍ کې سندرې دي. نو تاسو څنګه کولی شئ تاسو کومې هغه غواړئ سندرې چې دا بې تصویره کړئ. نو زه غواړم چې تاسو ته دا سندره بې تصویره کړم. دا سندره ده دوستانو، دا زه غواړم تاسو ته بې تصویره کړم. په دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته نوم ورته انتخابولی شئ، سندرې نوم چې انتخابوئ. نو زه هېڅ نومونه ورته انتخابوم. نو زه په اوکې باندې کلیک کوم او مخته ځم. نو تاسو وینئ چې زما د سندره د بې تصویره کېدو په حال کې ده. نو هلته زما سندره بې تصویره شوله. نو دا تاسو وینئ ما مخکې هم څو سندرې بې تصویره کړي دي. نو تاسو وینئ دا د دوستانو کومه وه. دلته تاسو ته نه پلی کوي دوستانو. زه غواړم تاسو ته په دې ځای کې پلی کړم همغه سندره کومه چې مو بې تصویره کړه. زه اډیو ته راځم او زه یې باندې کلیک کوم. نو تاسو وینئ چې دلته زه په سندرو پسې ګرځم. نو تاسو وایئ چې موږ کومه سندره بې تصویره کړې وه. دا ده دوستانو، موږ دا سندره تاسو ته بې تصویره کړې وه او دا سندره دا تاسو وینئ چې بې تصویره شوله. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زما چینل سبسکرایب کړئ او زما ویډیو هم لایک کړئ. که څه مشکل و ماته په کمنټ کې ویلی شئ چې زه د هغو په اړه په آینده ورځو کې تاسو ته ویډیو نشر کړم. نو خدای په امان. الله مو مل شه. تر بیا.